ګرانو هیوادوالو، ستاسې مالیه چیرته مصرفیږي؟ زموږ او ستاسې مالیه ده چې هیواد د اقتصادي ځان بسایلې پر لور بیایي او اوس الحمدلله په ګران هیواد کې مو سترې سترې بنسټیزې پروژې پیل شوي دي چې له هغې جملې څخه د قوش تپې او اوبو لګونې د کانال یادونه کولی شو چې په بشپړتیا سره به د هیواد په ښېرازۍ کې ستر پرمختیایي بدلونونه رامنځته شي. په زرګونه هیوادوالو او په ځانګړي ډول ځوانانو ته به د کار او زیار زمینې جوړې شي او په همدې ډول به خپل کورني عواید ولرو. ګرانو هیوادوالو، زموږ او ستاسې مالیه ده چې د نظام اقتصادي بنسټ پیاوړی کوي او د نظام ټول کارکوونکو، ښوونکو، استادانو، ډاکټرانو، د امنیتي، دفاعي او نورو برخو منصبینو ته د تنخواو ورکړه له همدې لارې ترسره کیږي. نو راځئ چې د خپلې مالیې په ورکړې سره خپل ګران هیواد د آبادۍ او ترقۍ پر لور روان کړو او خپل راتلونکي نسلونو ته یو ښېراز، آباد او پرمختللی افغانستان په میراث پرېږدو. زموږ مالیه، زموږ هیواد، زموږ راتلونکی.